زه نور صبر نه لرم، نشم خصوصا خلق ما باسه څه وخت مې راغوله باسه خلق خلق دې هر څه وایي تر کله نو چوپتیا ماتاو. د چوپتیا ماتاو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتاو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتاو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې به د بچه‌بازۍ کړنې قربانیانو باندې د رواني اغیزو په اړه بحث ولرو. ګرانو ملګرو، د تبصرې او خبرو اترو برخې ته ښه راغلاست. زمونږ د نن ورځې خپرونې میلمه صدیقه نظري ارواپوهه ده. زمونږ سره په استودیو کې ده. نن به د خپرونې د موضوع په اړه بحث کوو. نظري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. مننه تاسو دعوت نه. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. ډیره مننه نظري صاحب. راځو که په خپرونه کې بحث په دې باندې پیل کړو چې په قرباني ماشومانو د بچه‌بازۍ د فعل رواني اغیزې کومې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌بازي یا عبارت د هغه میل جنسي نه چې یو جنس د بل جنس مقابل کې لري، مګر په غیر قانوني ډول یا په داسې سن کې چې هغه وخت کې نه باید داسې کارونه وشي او باید قانوني پلټنې او تحقیقات وشي په دې اړه. دا خو معلومدار خبره ده چې هر عمل چې خلاف د قانون وي او خلاف د انسانیت وي، د انسان په مقابل کې وشي، حتما رواني اغیز لري او آسیبونه ماشوم ته وي که بالغ سړی ته وي، رواني اغیزې ورباندې لري. مثلا د هغه جملې نه کولای سو د حادثې نه وروسته له خفګان، ویرې، له ټولنیزو فعالیتونو له ګوښه کېدل، منزوي کېدل، له دې نه نوم واخلو. ډیره مننه. او که دا راته ووایي چې آیا له ماشومانو نه ناوړه ګټه اخیستنه د دوی لپاره عصبي اختلالات رامنځته کولی شي او که نه؟ و حتما له انسان سره یو حادثه کې، مخصوصا له ماشوم سره حتما په خوب کې ډاریږي، له اجتماع نه ویره پیدا کوي، په دې ډار کې وي چې مثلا له کوره ووځم بیا به له ما سره داسې حادثه وشي او دا ډار سبب کیږي چې له اجتماع نه لرې سي، په کور کې نه غواړي له مثلا اجتماعي فعالیتونو کې اشتراک وکړي، کور کې له همزولو سره نه غواړي سي بیا شرکت وکړي، ځکه هغه ډار د په حافظه کې یا روان کې دونه تاثیر کړی ده چې دی نو خپل ځان کې احساس د حقارت کوي، احساس د بې شخصیتي کوي، چون د حقارت عمل د سره سوی ده. نو داسې ډېرې رواني اغیزې ورته پیدا کوي چې دی نسی کولی نور په ټولنه کې په فعالیتونو کې اشتراک وکړي، له نورو سره جر بحث وکړي، جرأت یې له منځه دي، په خپل ځان باور له لاسه ورکوي، نور نو هسې شخصیت مخکې و نور بالکل تغییر کوي. ډیره مننه نظري صاحب. د نن ورځې تبصره د خپرونې په وروستۍ پوښتنه باندې رانغاړو. کله چې یو قرباني ماشوم له رواني او عصبي ستونزو لکه انزوا یا منزوي کېدو، خفګان، ویرې او بې باورۍ سره مخ وي، نو په دې حالت کې د پلرونو او میندو مسؤلیت څه دی چې خپل ماشوم د پخواني وخت یا اول حالت ته راولي؟ دې باره کې باید ووایم چې لومړی خو باید د پلرونو او میندو بیخي اساسي او مسؤلیت او دنده دا ده چې خپلو ماشومانو نه ډېر مواظبت وکړي چې داسې عملو سره مخامخ نشي، او که بیا داسې چلند له چا سره وسي
مور او پلار باید ډیر مهربان وي له خپل اولادونو سره. لکه یو دوست چې دی خپل مشکلات مطرح کوي، باید دی له پلار او مور سره دوست وي چې وکولای شي خپل مشکلات ورته ووایي. مثلا سیوا د څور باندې کېږي د باندې او مور پلار خبر نه دي، دی باید هغه جرأت ولري چې وکولای شي خپل مور پلار ته هغه واقعیا بیان کړي. او که داسې وي چې مثلا کور کې خپل ماشومان سره بد رویه وکړو یا تاوتریخوالی ولري، بیا هغوی دا جرأت نشي کولای چې موږ سره هغه حادثه شریکه کړي، ځکه پوهېږي چې بیا به د موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ سي. نو د هغې جلوګیري لپاره دی هغه حادثه موږ سره نه شریکوي، هغه ورته په ذهن کې پاته کېږي. نو په دې حالت کې باید خپل مور پلار، مخصوصا مور سره، مور باید ټولې کړنې تر څارنې لاندې ولري چې کوم تغییر په دې هلک یا نجلۍ کې راغلی ده، او وروسته څوکه ورڅخه پوښتنه وکړي چې مثلا ولې داسې سوی. که بیا هغه مثلا هغه موضوع بیان کړي، بیا کولی شي چې ډېره مرسته وکړي ورسره. مثلا په مهرباني هغه حادثه ورته بیان کړي او دای په مهرباني وپوهوي د هغه حادثه په ښه والي او بدوالي. بیا وروسته په دې حالت کې باید نوازش کړي او ورته ووایي چې زه د مور یم، مثلا زه ستا بد نه غواړم، ته ولې ما نه تښتې. که هغه حادثه بیان کړي خو ښه، که مور پلار وکولی شي هغه سره مرسته وکړي چې مثلا هغه حادثه هیره کړي، له ټولې بیان کړي، سړي زړه یې تس شي، مثلا اعصاب یې لږ ارام سي، لږ د په مور پلار بیرته هغه باور پیدا کړي، مثلا د هغو خلکو په تصور سي مور په پلار کوي هغه له منځه ولاړ سي. بیا نو کولی شي څوکه کور کې ورسره مرسته وکړي، مثلا مهرباني وکړي، په لږ لږ کارونه بیرته تشویق کړي چې بیرته اجتماع ته داخل سي. مثلا دا ورته ووایي چې ټول خلک په اجتماع کې بد نه دي، مثلا هغه بد خلک ورته وښیي، محرمیت شخصي ورته وپیژني چې دا د تا شخصي محرمیتونه دي او ته نه باید چاته اجازه ورکړي چې ستا شخصي حریم ته داخل سي. او که مرسته ورسره وکړي، یو څو فیصد خو مرسته ورسره کولی سي، بیا نو کولی سي چې له خپله توانه خارج سي، بیا له روانشناسانو څخه کومک وغواړي او داسې پرېنږدي چې هغه ماشوم په هغه تصور او حادثه په ذهن کې پاتې شي. هغه باید هغه مشکل ورته حل کړي. مثلا خپل اولاد خو هر مور پلار پیژني، هغه مخکنی رفتار مثلا یا کړنې او وروسته له حادثې نه چې څونه تغییر په دې کوچني کې راغلی ده، بیا نو حتما مور پلار پیږي چې کومه حادثه سوې ده. که تښتي هغه باید خپل ځان ته نږدې کړي، ډېر شفقت او مهرباني وښیي او ورته ووایي چې مثلا که هر مشکل ته لرې کولی شي موږ ته ووایي، موږ در سره مرسته کوو، دا مشکل حلوو. هغه خو باید له حادثې نه داسې فکر کوي چې مثلا دا حادثه وسوه، د ما ژوند خلاص شو، زه تباه سوم، مثلا زه نور نسم کولی لکه نور کوچنیان ساتري و بازیګانې وکړم، لوبې وکړم، له هغوی سره مثلا درس ته ولاړ سم، درس ووایم، په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړم. دا سوالونه باید ورته حل کړي او ورسره مرسته وکړي چې هغه حادثه بیان کړي. بیا چې مور پلار نشي کولی شي له روانشناسانو سره، عصبي ډاکټرونو سره، روانپوهانو سره اړیکه ونیسي او هغه تداوي کړي. نظري صاحب له تاسو نه ډیره مننه چې خپرونې ته راغلی او خپل نظریات مو له موږ او اوریدونکو سره شریک کړل. ډیره مننه له تاسو نه. ژوندي اوسئ. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو، هغه ماشومان چې د بچه بازۍ قرباني کیږي، د ښځینه و جامو اغوستلو ترڅنګ د زنګ او جامن تړل، په عامه یا خصوصي محفلونو کې نڅا او ډیری وختونه جنسي تیری هم ورباندې کیږي، کوم چې د رواني اړخه سخت زیان رسونکی دی. د قربانیانو رواني زیانونه د اوږدې مودې لپاره حتی وروسته له دې چې دوی لوی شي او دا عمل پرېږدي پاتې کیږي. له ماشومانو څخه د ناوړه جنسي ګټې اخیستنې یوه نښه او منفي اغیزه دا ده چې دا ډول ماشومان منزوي کیږي او په خپل ځان باور له لاسه ورکوي او همداراز د رواني ستونزو، اضطراب، ډار، ناامیدۍ، بدبینۍ او بې باورۍ سره مخ کیږي. نو میندې او پلرونه باید په داسې حساسو شرایطو کې له یوه روانپوه ډاکټر څخه مرسته وغواړي او د هغه په مشورو باندې عمل وکړي. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې ونې خپرونه پر قرباني ماشومانو باندې د بچه بازۍ د رواني اغیزو په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا نه نړۍ مننه کوو. تر بیا مو په بخښونکي الله سپارو. ښه وخت او ښې چارې.